کله چې په فایل کې یو ماشومه پیدا سي خپل مور و پلار او ورونو ته د سترګو تور وي، پالنه یې کوي، روزنه یې کوي، خو کله چې دغه نجلۍ غټه سي بیا په ډیر عزت او حیثیت د هغې پر حجاب او عزت باندې ډیر تمرکز کوي تر څو له هغو بد سترګو څخه یې په امن کې وساتي چې دا ورباندې ځایریږي. ورپسې د ژوند تړون او د یوې تلپاتې عزتمن ژوند قرارداد لاسلیک کوي او د نکاح لومړی پیل د خدای تعالی جل جلاله په سپېڅلي نامه باندې پیل سي. ورپسې په خپل خاوند باندې نفقه، عزت، حیثیت او ټول هغه څه چې د یو خاوند پر اړخ باندې واجب دي ورکوي. دغه میرمن بیرته ورپسې په اسلام کې یوه مور کیږي او مور هغه څوک ده چې د خدای تعالی جل جلاله څخه راکښته تر بل هر انسان حقوق ډیر دي. یوه مور په عین حال کې پر اولاد باندې خورا ډیر حقوق لري. پس وروسته اسلام په هر اړخ کې میرمنو ته عزت او حیثیت ورکړی دی او په پراخه کچه یې حقوق ورکړي دي. هیڅ یو دین او هیڅ یوه ایډیالوژي به میرمنو ته هغونه عزت او حیثیت ورنکړي لکه اسلام چې حقوق خوندي کړي او خورا د لوړ ارزښت څخه یې برخمنې کړي دي.